د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی سرګي لاوروف د مسکو فارمټ د اومې غونډې غړو او میلمه هیوادونو محترمو استازو ښاغلو او آغلو سهار مو په خیر. له هر څه وړاندې زه د روسیې فدراسیون دولت څخه مننه کوم چې په لومړي ځل یې مسکو فارمټ کې افغانستان ته د غړي په حیث بلنه ورکړه. همدارنګه د روسیې فدراسیون حکومت او په مشخص ډول د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي سرګي لاوروف د کوربتوب، میلمه پالنې او ګرم استقبال څخه ځانګړې مننه کوم. له دې فرصت څخه په استفادې د روسیې فدراسیون قدرداني کوم چې د یو جرأتمندانه اقدام په ترڅ کې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژانده. دا داسې یو ګام و چې زموږ ترمنځ یې بېساري عملي همکاریو ته لاره پرانستله. تاسې ته معلومه ده چې د مسکو فارمټ کې زموږ تیره ناسته د 2024 کال د اکتوبر په 4 ترسره شوې وه. له هغه وخت راهیسې په سیمه او نړۍ کې د پام وړ بدلونونه راغلي دي. خو له نیکه مرغه د افغانستان او سیمې اړیکې له پخوا لا ډېرې قوي او د لا ډېر استحکام په لور روانې شوي دي. دا د افغانستان په اړه د بیروني نړۍ د مناسب درک او ښه نیت ښکارندویي کوي. قدرمنو حاضرینو، موږ او تاسې په داسې وخت کې سره راټول یو چې په سیمه او نړۍ کې د تغیراتو او تحولاتو څپه روانه ده. زما لپاره له ټولو ځانګړې او د پام وړ موضوع دا ده چې په داسې وخت کې زموږ او ستاسې اړیکې د لا ډېر اعتماد او باور په لور روانې دي. زموږ او ستاسې نننی مجلس د دې یو څرګنده نښه ده. تیرو څه د پاسه 4 کلونو کې د افغانستان اسلامي امارت حاکمیت د افغانستان په امنیت، بهرني سیاست او اقتصاد په برخه کې بېمخینې پرمختګونه کړي دي چې ټوله نړۍ په عمومي ډول او دلته د غړو هیوادونو ناسته استازي باید له پامه ونه غورځوي. د افغانستان اسلامي امارت له راتګ سره موږ ته په امنیتي برخه کې بېساري لویې ننګونې په میراث پاتې شوي. داعش، د نشهیي توکو مافیا، د وسلو قاچاق او نور ټول هغه موارد چې زموږ هیواد یې له سیمې او نړۍ بېګانه کړی و نن په ډېر ښه ډول مدیریت شوي دي. افغانستان اوس د امنیتي ننګونې پر ځای د سیمه ییز ثبات، شریک او د اقتصادي پرمختګ په فرصت بدل شوی دی. درنو حاضرینو، له دې فرصت څخه په استفادې غواړم د افغانستان د امنیت موضوع په اړه ستاسې ځانګړې توجه ولرم. لومړی باید دا واضحه وي چې زموږ او ستاسې سیمه کې د امنیت موضوع د اسلامي امارت له راتګ سره نه ده راپیدا شوې. د دې سیمې امنیتي موضوعات تر 4 لسیزو زیات تاریخ لري. تیر 20 کاله په افغانستان کې بهرنی حضور او له دې غیر مشروع حضور سره د سیمې د ځینو هیوادونو همکاري د امنیتي ستونزو د جوړېدلو اساسي لامل و چې له نیکه مرغه په تیرو 4 کلونو کې د ناامنۍ ټول عوامل په افغانستان کې له منځه تللي. زموږ نظر دا دی چې دغه مثبت پرمختګ سره همکاري وشي او لا ښه مدیریت شي تر څو بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار نشي. زموږ سیمه باید بیا د تیرو محاسبو او نیمګړو پالیسیو له امله د ناامنۍ قرباني نشي. تاسې ته معلومه ده چې څه موده وړاندې د څو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره شوه چې پکې افغانستان کې د بېلابېلو ډلو د شتون موضوع مطرح شوې وه. غواړم په ډېر واضح ډول وایم چې افغانستان کې هیڅ داسې ډله شتون نه لري چې د افغانستان له خاورې په استفادې نورو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي. هیله ده چې له ناامنۍ د ځورېدونکو هیوادونو مسؤلین خپل مسؤلیت په خپله اوږه واخلي. زه په ډېر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعاله هڅه کوي چې په تیرو 4 کلونو کې د راغلي آرامۍ او امنیت د ستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زه دغه هڅې په کلکو ټکو غندم او له ټولو هیوادونو غواړم چې د افغانستان په قضیه کې د عیني واقعیتونو او خپلو معلوماتو په رڼا کې مستقل دریځ خپل کړي تر څو وتوانیږو د سیمې مشکلاتو ته عملي او مؤثره تګلاره خپله کړو. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عیش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
همدارنګه په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت د بندېدو سره له افغانستان څخه د باندې په بېساري ډول د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوی. د سیمې هیوادونه باید په مستقل ډول د یادو موضوعاتو څېړنې او بررسي پیل کړي. محترمو حاضرینو، په اقتصادي برخه کې غواړم ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په لومړي ځل د ملي پراختیا 15 کلنه ستراتیژي اعلان کړې چې پلي کېدل به یې د هېواد د تولیدي سکتور، پانګونې، صادراتو او زیربناوو د پراختیا له لارې د اقتصاد بنسټونه نور هم پیاوړي کړي. تېر 4 کاله زموږ د اقتصادي ټیکاو په لور مثبت سفر د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. زه دلته غواړم ځینو مهمو ته یې ستاسې پام راواړوم. د اسلامي امارت په پیل کې زموږ د هېواد ناخالص تولید شاوخوا 14.4 میلیارده ډالر و. اوس دغه کچه 12.4 میلیارده ډالرو ته رسېدلې ده چې د کلني نږدې 3% او اقتصادي ودې نښه ده او د تولیدي سکتور، کورنۍ بازار او د عوایدو د سیستم د ښه مدیریت اړوند پیاوړتیا څرګندوي. دوم، د صادراتو پراختیا. د افغانستان صادرات په تیرو 4 کلونو کې سالانه 200 میلیونه ډالرو څخه تر 2 میلیارده ډالرو پورې رسېدلي دي او اوس افغان محصولات د نړۍ 80 هیوادونو ته صادریږي. دا د نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي او د خارجي عوایدو د زیاتوالي څرګند ثبوت دی. دریم، د وارداتو زیاتوالی او د اخیستلو ځواک. د 2020 کال په پرتله واردات مو هر کال 4.5 میلیارده ډالرو څخه تر 12 میلیارده ډالرو لوړ شوي. دا د کورني مصرف او د خلکو د اخیستلو د ځواک د پیاوړتیا نښه ده چې د اقتصاد د فعالیت او د ژوند د معیار د ښه کېدو شاخصونه دي. څلورم، د بودیجې مالي خپلواکي. اسلامي امارت اوس ټول دولتي مصارف د داخلي بودیجې له منابعو تمویلوي. په تیره دوره کې هر کال له 4 تر 6 میلیارده ډالرو پورې بهرنۍ مرستې د افغانستان د دولت په مصارفو کې شاملې وي. اوس مو د مالی استقلال په لور مهم ګامونه اخیستي دي او کلني عادي او انکشافي بودیجه په مکمل ډول له داخلي عوایدو څخه جوړوو. پنځم، په تیرو 4 کلونو کې مو د 21 میلیارده ډالرو پانګونې ژمنې ترلاسه کړي چې له دې څخه تر اوسه 7 میلیارده ډالر عملي پانګونو ته راوړل شوي. دا پانګونې په زیربنا، انرژي، کانونو او تولیدي پروژو کې دوامداره ودې سبب ګرځي. شپږم، د صنعتي تولید پراختیا. په 2020 کال کې شاوخوا 3500 صنعتي فابریکې په افغانستان کې فعاله وې. اوس د فابریکو شمېر له 4000 څخه زیات دی. دا د تولید سکتور د پراختیا، د کورني تولید د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو اساسي شاخص دی. پورته موارد د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ په اړه زموږ د تیرو 4 کلونو د هڅو نتیجه ده. دا د پام وړ پرمختګونه دا په نښه کوي چې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سرمایه ګزارۍ او پرمختګ لپاره په مناسب وضعیت کې قرار لري. خو متاسفانه چې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لخوا اقتصادي بندیزونه د افغانستان د اقتصاد د لا ډېر غوړاوي مخه نیولې ده. زموږ شاوخوا 9 میلیارده ډالر شتمنۍ اوس هم کنګل ده او د بندیزونو له امله مو د اقتصادي ودې او آزاد رقابت وړتیا اغېزمنه شوې ده. له تاسې مهیله دا ده چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د شتمنۍ د آزادولو او د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. ښاغلو او اغلو، 4 کاله وړاندې موږ له نړۍ سره د تعامل په برخه کې له صفر پیل وکړ. د نړۍ ټولو هیوادونو ته مو پیغام وړاندې کړ چې موږ د اقتصاد محوره او متوازن سیاست په رڼا کې غواړو افغانستان د نړیوالې ټولنې برخه وګرځوو. د سیمې هیوادونو زموږ پیغام پر مثبت نظر واخیست چې له امله یې نن د سیمې له ټولو هیوادونو سره نږدې او دوستانه اړیکې لرو. همدارنګه نور هیوادونه هم دې درک ته رانږدې شوي دي چې د سیاسي تعامل له لارې افغانستان سره د اړیکو یوازینی انتخاب دی. غواړم یو ځل بیا ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت یوازې د سیمې له هیوادونو سره نه بلکې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي او خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره ښې اړیکې غواړي. موږ غواړو له ټولو هیوادونو سره په مشترکاتو کار وکړو او د اختلافي مسایلو اړوند ډیالوګ او بحث رامنځته کړو.
زموږ په باور خبرې اترې ناستې او مثبت تعامل د حل اساسي او د اعتماد سازي یوازینۍ لاره ده. قدرمنو حاضرینو، له دې فرصت څخه په استفادې غواړم څو ځانګړي وړاندیزونه ولرم. اول، زه له تاسو ټولو هیله لرم چې د افغانستان موضوع ته د ځمکنیو واقعیتونو په نظر کې نیولو سره له مستقلې او نسبي زاویې وګورئ. د افغانستان اسلامي امارت هغه هڅې چې د سیمې د امنیت، اقتصاد او سیاسي ثبات په برخه کې کړي دي باید له پامه ونه غورځول شي. دوم، دا چې د روسیې فدراسیون له اړخه د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل یو مثبت اقدام دی. هیله لرو له دې او ورته فارمټونو څخه په استفادې نور هیوادونه هم له افغانستان سره د عملي همکاریو په لور مثبت ګامونه واخلي. دریم، د اسلامي امارت ټینګه اراده ده چې افغانستان د سیمې د اتصال او اقتصادي پرمختګ د نښلون نقطه جوړه کړي. اوس ښه موقع ده چې د ستونزو د شاربلو پر ځای اقتصادي ښکیلتیا ته لومړیتوب ورکړو. څلورم، د نشهیي توکو په ضد د مبارزې په برخه کې پکار ده چې ګډه منطقوي همکاري رامنځته کړو تر څو وتوانیږو دغه بدمرغه پدیده په ګډه د سیمې له ټولو هیوادو پاکه کړو. د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې هرې ممکنې همکارۍ ته تیار دی. په اخر کې مهمه بولم چې د فلسطین د مظلوم ولس درد یاد کړم. په ډېر تعصب سره حاکم نړیوال نظم د غزې د بېګناه ماشومانو، ښځو او سپینګیرو په حق کې د روان ظلم په مخنیوي کې ناکام شوی دی. دې حالت د ملګرو ملتونو په څیر د ټولو نړیوالو ادارو او د بشر د حقوقو فلسفه له لوی سوال سره مخ کړې ده. هیله ده چې د خبرو اترو په برخه کې روان پرمختګ په یوې داسې ملموسې نتیجې پای ته ورسیږي چې د فلسطین ولس پکې د خپل برخلیک ټاکلو د آزاد حق ترڅنګ آرام ژوند ولري. زه بیا هم د سیمې او نړۍ له هغو لوبغاړو چې کولی شي په غزه کې د روان ظلم او نسل وژنې مخه ونیسي د داسې عملي اقداماتو غوښتنه کوم چې په دې مهمه موضوع کې خپل مسؤلیت ادا کړي. له توجه نه مو مننه.